پاکستاني لومړي وزیر عمران خان طالبانو ته ستر پیغور ورکړی او د طالبانو حکومت یې یو سقوط سوی حکومت یاد کړی او همدارنګه طالبان د غني ازار ووهل. دا چې عمران خان او ولسمشر غني کومې څرګندونې کړي ویډیو تر پای وګورئ، په هر څه به پوه سئ. سلامونه ګرانو لیدونکو، مشال پریس ته ښه راغلاست. عمران خان وایي د طالبانو اداره خپل معاشونه نسی ورکولی، داسې وضعیت سره سقوط کیږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د طالبانو اداره د سقوط له ګواښ سره مخامخ ګڼلې او له نړیوالې ټولنې یې غوښتي چې د ژغورلو لپاره یې لاس په کار سي. هغه په اسلام آباد کې د افغانستان د بشري ناورین په اړه د سعودي عربستان په وړاندې د اسلامي هیوادونو د سازمان په فوق العاده غونډه کې دا څرګندونې وکړې. د عمران خان په وینا د طالبانو اداره حتی خپلو کارکوونکو ته معاشونه نسی ورکولی. هغه له همدې کبله د دې ادارې د سقوط خبرداری ورکړی او ویلي چې دغه بې نظمه وضعیت حتی د امریکا متحده ایالاتو په ګټه هم نه دی. عمران خان دا هم وویل اوس د داعش ډله یو ګواښ دی. نوموړي زیاته کړه چې داعش پخوا له افغانستان پر پاکستان بریدونه کړي او د دې ډلې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې یوه پیاوړي حکومت ته اړتیا ده. د پاکستان لومړي وزیر له افغانستان سره د فوري بشري مرستو په ترسره کېدو د ټینګار ترڅنګ وویل ترڅو چې په دې برخه کې شرطونه له منځه لاړ نسي، افغانستان ته به مرستې ونه رسیږي. پاکستان مخکې هم خبرداری ورکړی و چې کله افغانستان سره عاجلې بشري مرستې ونسي، په دغه هیواد کې به د داعش او القاعده ډلو په شان ترهګرو ته د فعالیتونو د زیاتوالي زمینه برابره سي. طالبانو مخکې د ملګرو ملتونو په ګډون د ډیرو افغانانو دا خبره رد کړې چې ګواکې افغانستان بشري ناورین ځپلی او د ترهګریزو فعالیتونو سطحه پکې په زیاتېدو ده. بلخوا نظرپوهان وایي طالبان د ولسمشر محمد اشرف غني ازار ووهل، نه دولتي کارکوونکو ته معاشات ورکولی سي او نه یې هم څوک په رسمیت پیژني. غني د هیواد تر سقوط مخکې ویلي و چې راسئ دولت کې ونډه درکوم، په ګډه به هیواد آباد کړو، خو دوی ونه منل، د واک ضد دغه حال ته راورسول چې د اقتصادي او بشري بحرانونو څخه برخمن سول. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ مشال پریس چینل سبسکرایب او ویډیو در سره شیر کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.